دا دی د امازون ځنګل، زموږ د نړۍ تر ټولو لوی او وحشتناک ځنګل. دا ځنګل دومره لوی دی چې که یو څوک د دې ځنګل په منځ کې ودرول شي، له هغه ځایه د باندې په راوتو به یې 472 ورځې وخت ولګېږي. هغه هم که دلته له لویو او کوچنیو خطرناکو ځناورو څخه ژوندی پاتې شي او د راوتو لاره پیدا کړي. دا ځنګل 55 لکه مربع کیلومتره پراخوالی لري او په 8 بیلابیلو هیوادونو کې پروت دی. د ټولې نړۍ 60% اکسیجن موږ له همدې امازون ځنګل څخه ترلاسه کوو. په دې ځنګل کې تقریبا 40,000 کروړه بیلابیلې ونې موجودې دي. نن به د امازون ځنګل په اړه هغه ناویل شوي حقیقتونه بیان کړو چې ښایي تاسې له دې وړاندې نه وي اورېدلي. اخر امازون ځنګل څومره لوی دی او دلته کوم ډول وحشتناک ځناور ژوند کوي؟ لکه څنګه مو چې وړاندې وویل چې د امازون ځنګل په 55 لکه مربع کیلومتر ځمکه باندې پروت دی، خو که د دې ځنګل د سرحدونو اندازه واخلو نو 4 خواو ته سرحدونه یې تقریبا 9000 کیلومتره اوږده دي. دې ځنګل ته ځکه د امازون رین فورست یا باراني ځنګل ویل کیږي چې ښایي په کال کې د ګوتو په شمیر ورځې دلته باران نه وي. نور نو هر وخت قدرت په دې نایابه ځنګل باندې بارانونه اوروي. دا دومره ګڼ ځنګل دی چې کله چې باران اوري د باران څاڅکي د ډیرو ګڼو ونو له سره 10 دقیقې وروسته ځمکې ته رسیږي او د همدې ګڼو او ببرو ونو له امله دلته د ورځې لخوا هم د شپې په څیر تیاره وي. په دې ځنګل کې د ځناورو، مرغانو او ونو بوټو داسې ډولونه شته چې په ټوله نړۍ کې بل ځای نه پیدا کیږي او یوازې په همدې ځنګل کې موجود دي. د یوې څېړنې په اساس په دې ځنګل کې 40,000 د بیلابیلو ډولونو ونې بوټي، 1400 د بیلابیلو ډولونو قیمتي مرغان، له 200 څخه ډیر د بیلابیلو ماهیانو ډولونه او له 272 څخه ډیر د ځناورو ډولونه موندل کیږي. دا ځنګل چې له باندې څخه څومره ښکلی ښکاري، دننه له هغه ډیر خطرناک دی ځکه دلته په هر وخت کې هر څه کیدلی شي. د دې ځای ځناور دومره خطرناک دی چې د هغوی له ډلې یو یې د گرین اناکونډا په نوم دا لوی ښامار دی. دا مار د نړۍ تر ټولو د لویو او خطرناکو مارانو له ډلې څخه دی. اوږدوالی یې تقریبا 10 فوټه دی او 250 کیلو وزن لري. دا مار کولی شي چې له خپل وجود څخه هم لوی ځناور په اسانۍ سره خپلې معدې ته تیر کړي. له اناکونډا سره سره د کوبرا او پایتن په څیر د خطرناکو مارانو بې شمېره ډیر ډولونه دلته موندل کیږي. د امازون ریور په نوم د نړۍ دوهم لوی سیند هم په دې ځنګل کې موندل کیږي. په دې ځنګل کې چې کوم بارانونه کیږي د هغه اوبو په همدې سیند کې له بهېدو وروسته سمندر ته رسیږي. په دې 329 فوټه ژور سیند کې بې حده خطرناکې تمساهګانې ژوند کوي چې د خپل ښکار لپاره هر څه کولی شي. په حیرانونکي ډول د امازون په سیند کې په یوه ثانیه کې 2,19,000 کیوبیک متره اوبه بهیږي. د دې بهیدونکو اوبو د تعداد اندازه تاسې داسې لګولی شئ چې د سیټي سټار شرم الشیخ په نوم د نړۍ تر ټولو لوی د لامبو وهلو حوض چې په مصر کې موجود دی، هغه حوض د امازون له سیند څخه بهیدونکي اوبه په یوه ثانیه کې ډکولی شي. که د نړۍ د 14 لویو سیندونو اوبه راجمع کړو بیا هم هغه د امازون د سیند د هغو اوبو چې اتلانتیک سمندر ته بهیږي مقابله نشي کولای. په دې سیند کې د پینک ډولفین په نوم 9 فوټه اوږده او 200 کیلو وزن لرونکي ډیر عجیبه سمندري ژوي هم لیدل شوي دي. هسې خو ډولفین بې ازاره سمندري ژوي ګڼل کیږي، خو د امازون سیند ډولفین هم په انسانانو او نورو ژویو باندې له حملې کولو سرپه نه کوي. د مارتن سټیرل په نوم یو لامبو وهونکي په 2007 کال کې د امازون په دې دومره خطرناک او له بیلابیلو وحشتناکو ځناورو ډک سیند کې د سیند له سره نیولې تر پایه پورې لامبو وهلې وه او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی و. هغه 6 ورځې په دوامداره توګه په دې سیند کې لامبو ووهله. مارتین به هره ورځ 10 ساعته په دې سیند کې لامبو وهله او له هغه وروسته به یې استراحت کاوه. کله به چې هغه د سیند په کومه برخه کې لامبو وهله د هغه نورو ملګرو به د سیند دواړو لوریو ته په هغه ځای کې ډیره زیاته خامه غوښه اچوله ترڅو تمساهګانې او نور ځناور د غوښو په خوړلو مصروف وساتي. د امازون په ځنګل کې یو داسې سیند هم موجود دی چې اوبه یې هر وخت جوش کوي. د دې سیند اوږدوالی 6.5 کیلومتره دی او اوبه یې له 90 څخه تر 100 ډګري سلسیس پورې ګرمې دي او هر څه پکې په اسانۍ سره پخېدلی شي. د امازون د دې حیرانونکي ځنګل شاوخوا تقریبا 600 بیلابیلې قبیلې ژوند کوي. دا خلک د همدې ځنګل د مختلفو حیواناتو ښکار کوي او په همدې وسیله خپل ژوند پر مخ وړي.
په دوی کې ډیری خلک داسې هم دي چا چې تر اوسه پورې له ځنګل څخه د باندې پرمختللې دنیا نه ده لیدلې.